دا هم د سپورت له ډګره یو مهم خبر. استرالیا له افغانستان سره د ورځنیو لوبو ولکولو انکار وکړ. د استرالیا کرکټ بورډ ادارې اعلان کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز په غبرګون له افغان لوبغاړو سره لوبې نه کوو. ټاکل شوي و چې افغانستان به له استرالیا سره د ورځنیو کرکټ 3 نړیوالې لوبې په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کړي. خو یادې لوبې نن رسما د استرالیا کرکټ بورډ ادارې لخوا لغوه اعلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف یو خپره شوې اعلامیه کې وایي تر څو چې د ښځو او نجونو پر زده کړه او کار بندیز وي ډېر امکان شته چې د افغانستان راتلونکې لوبې به هم لغوه اعلان شي. دا د سپورت له ډګره تاسو ته مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.